سلامونه ملګرو، الله دې وکړي چې ټول روغ او جوړ یاست او ژوند مو ښه روان وي. د یو نوی ویډیو د یو نوی موضوع سره بیا ستاسو خدمت کې حاضر یم. ملګرو، نن مې هم یو ډېره ضروري او اړینه موضوع انتخاب کړې ده. ګورئ ملګرو، زه چې هره موضوع انتخابوم هغه ستاسو د کمنټونو په بنیاد انتخابوم. کوم په اړه چې تاسو ماته ډېر کمنټونه کوئ دلته په یوټیوب چینل کې، نو هغې نه د هغه ستاسو کمنټونو زه یو موضوع انتخابوم. بل چې اکثره کوم ملګري زه ګورم او مانه داسې سوالونه کوي، داسې پوښتنې کوي. اوس یو دوه درې داسې ملګرو سره ما ولیدل چې هغوی خپل کیسونه وپراته لیږلي وو، ولې هغو ته ډېر وخت وشو. تر دا دمه اوسه پر هېڅ احوال نه لري چې آیا د دوی کتابچې چې کوم دی وپراته رسېدلي دي او که نه دي رسېدلي دي. نو زه داسې مطمئن یم، داسې پوهېږم داسې به ډېر ملګري چې هغو به خپل کتابچې چې کوم دی وپراته په هغه دروازه کې، په هغه باکس کې اچولي. نو ما غوښتل چې په دې باندې زه څو خبرې تاسو ته وکړم. هغه ملګري چې داسې یو مشکل سره مخ یې، نو تاسو ورته زما ویډیو رسولی شئ. هغو دپاره دغه ویډیو زه نن جوړوم. او داسې نور ملګري چې کوم ته کتابچې راغلي او د نه بعد به دوی خپل کیسونه، خپلې کتابچې وپراته لیږي. اکثره ملګرو داسې کړي دي چې خپل کله کتابچې ډکې کړي دي، سره د اسنادو دا تللي دي او د اوپرا دروازې خواته چې کوم د خطونو باکس دی هغې کې اچولي دي. هلته چې کله دوی اوپراته لاړ شي، نن سبا چې کوم د دې حالاتو د وجې، کرونا د وجې اوپرا بنده نه، سیکیورټي ګارډ هم ورته وایي چې تاسو دغه خپلې کتابچې، خپل کوم کیسونه چې کوم دي تاسو په دغه په باکس کې اچولی شئ. بیا اکثره ملګرو اچولي ډېر وخت مخکې اچولي دي، تر دا دمه ورته نه میسج راغلی، نه ورته کوم ایمیل راغلی، نه ورته کوم خط راغلی دی، نه کوم احوال لري چې آیا د دوی کتابچې، دوی کیسونه رسېدلي دي که نه دي رسېدلي. نو دې په اړه مانه ډېرې زیاتې پوښتنې کېږي او درې داسې ملګري ما ولیدل چې هغو خپل کیسونه، خپل کتابچې لیږلې وې، ولې تر دا دمه هېڅ معلومات نه لرل. نو هغه ډېر په تشویش کې وو. نو ما غوښتل چې په دې زه تاسو سره یو څو خبرې وکړم. ګورئ ملګرو، هر کله چې تاسو کتابچه، خپل کیس ولیکئ، تاسو هغه په هغه باکس کې مه اچوئ. احتیاطاً ښه خبره دا ده چې دغه خپله کتابچه، خپل کیس چې کوم دی تاسو په پوسټ باندې وپراته ولېږئ. تاسو لاړ شئ لا پوسټ دفتر ته او لطفو کومانډې باندې تاسو دغه لیږلی شئ. په 3 ورځو کې بس تاسو کیس، تاسو کتابچه، ستاسو اسناد چې کوم دی هغو ته به ورسېږي. بل تاسو سره به یو ثبوت پاتې شي. هر کله چې ستاسو اسناد، ستاسو کیس هلته ورسېږي، نو تاسو ته بیا هم هغه رسید چې کوم دی هغه به راشي چې ستاسو کتابچه، ستاسو کیس چې کوم دی، ستاسو اسناد هغه ته ورسېدل. نو تاسو سره به یو ثبوت وي. نو که آینده کې بیا چېرته تاسو ته جواب نه راځي، نو تاسو بیا اوپراته تللی شئ، معلومات ته اخیستلی شئ. و دغه 3 ملګري چې کوم دي دا ورغلي اوپرا ورته ویلي دي چې ستاسو کیس یا کتابچه موږ ته نه دي تر دا دمه نه دي رسېدلي، یعنې دوی احوال هېڅ معلومات نه لري. نو یو قسم دغه غریبانه ډېر په تشویش وو. که 3-4 میاشتې بعد چې کله ستا هلته کیس کتابچه تا په باکس کې اچولی، تر دا د معلومات نه لري، یا اوپرا هم جواب نه ورکوي، اوپرا ورته وایي چې ستاسو کیس کتابچه موږ ته نه دی رسېدلی، نو دا د تشویش وړ خبره ده. نو بهتره خبره دا ده که تر دا دمه تاسو خپل کیس کتابچې نه لیږلي او تاسو یې لیږئ وپراته، نو تاسو په دغسې په پوسټ باندې ولیکئ، لا پوسټ دفتر ته به لاړ شئ او هغه ځای نه به تاسو ورته دا په لطفو کومانډې باندې ورته ولیږئ. نو تاسو سره یو رسید، یو ثبوت پاتې شي. که سبا تاسو له اوپرا کې څوک وایي چې ستاسو کتابچه یا کیس موږ ته نه دی رسېدلی، نو تاسو سره به یو ثبوت وي، تاسو ورته مخکې کولی شئ. بله، که تاسو هر قسمه کمیونیکیشن کوئ، هر قسمه تاسو هر څه دپاره تاسو اوپراته خط لیږئ، بهتره خبره دا ده چې تاسو ورته په هغه باکس کې مه اچوئ. ښه خبره دا ده چې تاسو ورته په پوسټ باندې ولیږئ، ځکه تاسو سره به یو ثبوت وي. نو سبا که بیا تاسو ته څوک وایي چې ستاسو خط موږ ته نه دی راغلی، یا ورک شي، یا بل څه مشکل پیښ شي، نو تاسو سره به یو ثبوت وي او تاسو به هغه کومه دعوه چې تاسو کوئ، نو هغې دپاره به تاسو سره یو ثبوت وي او ستاسو دعوه به په ځای باندې. نو تاسو به د یو لوی تشویش نه بچ شئ او تاسو هغه مشکلاتو سره نه مخ کېږئ. نو دغسې 2-3 ملګرو سره ما ولیدله، بېچارهګان ډېر زیات په تشویش کې وو. نو ښه خبره دا ده چې تاسو یې په پوسټ باندې ورته ولګئ. نو ما ضروري وګڼله چې زه یو ویډیو جوړه کړم، خاص کر نوي کسانو دپاره، یا هغه ملګري چې تر دا دمه خپل کتابچې نه یې لیږلي، یا کم ملګري چې کیسونه لیږلي، اسناد لري، کتابچې لیږلي، کیسونه یې لیږلي. آینده دپاره که دوی غواړي چې هر کله اوپرا سره تاسو کمیونیکیشن وکړئ، یا خط ورته ولېږئ، یا اسناد ورته لیږئ، نو ښه خبره دا ده چې په پوسټ یې ولېږئ، هلته یې ورته مه اچوئ. نو دغه موضوع وه، دا ډېره ضروري خبره وه. نو دغه ما ځکه غوښتل چې په دې ویډیو جوړه کړم. تاسو دغه ویډیو ټولو ملګرو سره شریکه کړئ، تر څو ټول ملګري دغسې یو مشکل نه بچ شي او په تشویش کې نه وي او داسې یو آینده کې ورته څه مشکل مخ ته رانه شي. مننه ملګرو، تر بلې ویډیو پورې ښه وخت درته غواړم. تل بریالي او خوښ اوسئ.